قسم کفاره نه ده پر چا قسم واوښتی قسم دا واوښت چې ما مطلب قسم کړی چې زما د په خدای سره قسم یې زه به سبا پلاني چا سره میلاویږم نه سو میلاو اوس پر ما قسم واوښتی زما لپاره څه کول پکار دي اوله خبره دا ده چې زه به راولاړېږم لس مسکینان دا به سهار و ماښام خوروم سهار ماښام یعنی غرمه و ماښام دوی ته دومره ډوډۍ ورکړه چې څومره عام طور ته خورې یو سالن دی یو ګوله ډوډۍ دوی ماړه کړه لس مسکینان چې لس مسکینان دې ماړه کړو ستا د قسم کفاره ختمه شوه یا راولاړ سه لسو مسکینانو ته درمیانه جوړې کپړې ورکړه و هر مسکین ته جلا جلا یو جوړه ورکړه که هغه هم نه بیا راولاړ سه هغه فطرانه نه ده چې موږ ته یې ورکوو هغه صدقة الفطر په کوچني اختر کې هغومره مقدار ولسو مسکینانو ته ورکړه مطلب نن ورځ 200 روپۍ جوړیږي سرسایه چې ده 200 روپۍ ده فطرانه 200 روپۍ ده قیمت راولاړ سه لسو مسکینانو ته 200 روپۍ ورکړه ستا د قسم کفاره خلاصه شو دا د ګور د اسانه په آخر کې دا توره دي کوي چا د ډوډۍ د کپړو او د نقد روپۍ وس نه درلودی نو د غریب سره په 3 روزې پرله پسې نیول بس دا د قسم کفاره شوله اوس که سړی راولاړ شو یو قسم یې اخیستی دی چې دا پلانی کار به زه نه کوم بیا یې هغه قسم واخیستی بیا یې واخیستی د هغه یو قسم 100 وارې واخیستی بیا یې هغه کار وکړي یو قسم پر ده واوښتی 100 قسم نه دي ورباندې اوښتي ها که داسې و چې دی راولاړ شو مطلب 100 وارې قسمونه اخیستي چې پلانی کار به نه کوم پلانی به نه کوم پلانی به نه کوم هغه ټولو کې هغه بیا وکړي هر یو مختلف کارونه وو بیا پر ده باندې هغونه قسمونه اوړي چې څومره ده خوړلي دي خو د یوې مسلې په باره کې ما دا خبره وکړه سبا زه والله که ستا سره ستا دکان لره درسم نو سبا ماجګر مې بیا د هغه قسم وکړي ماښام مې بیا وکړي سهار مې بیا وکړي او بیا سبا درلم ستا دکان له یو قسم پر ما واوښت او که چیرې ما دا وکړو چې مال ما دې په خدای قسم زه ستا دکان له نه درځم بیا قرار زه سبا درلم چې درلم پر ما یو قسم واوښتی او که بیا د دې قسم د اوښتلو بعد ما بل قسم وکړي چې قسم ده که درلم بیا درلم بیا بل قسم را باندې واوښتی یا داسې د یو سړی دا وایي چې د پلاني دکان له والله که ورسم د پلاني دکان له والله که ولاړ سم د پلاني دکان له والله که ولاړ سم د درو سلو دکان لره بیا والله بیا 3 قسمونه ورباندې راوړي اوس خبره دا ده دا کوم اسانه تورې بس د هغه دي مالدار سړي دپاره روزې نه دي جایزه دی راولاړ چې پر ما قسم اول زه 3 روزې نه سم د غریب سړي دپاره روزې دي پرله پسې کې 2 ونیوي یوه ځینې پاته شوه بله ورځ یې نیوله بله ورځ یې نشي نیولی بیا به 3 روزې د سره نه شي اسانه تورې د هغه دي راولاړ سه یو مسکین دی ستا په کور کې ستا سره چوکیدار دی 200 روپۍ نن ورکړه 200 روپۍ سبا ورکړه 200 روپۍ بل سبا ورکړه 10 ورځې دغه رقم ورکړه دا یې 2000 روپۍ او که ته راولاړ شو به یک وخت دا 2000 روپۍ دې راواخلې یوه مسکین ته دې ورکړلې دا نه صحیح کېږي ته به راولاړېږې نو مسکینانو ته بیا ورکوې 200 روپۍ یا ستا یو مزدور دی ته راولاړ شولې مطلب په یوه ورځ دې 2000 روپۍ ورکړې ستا قسم نه ادا کېږي ها مدرسې له ورلې یتیمخانې لره ورلې هغو ته دې ورکړې بیا صحیح کېږي او یوه سړي ته ټولې روپۍ ورکول دا جایزه نه دي او بیا دا ستا د قسم کفاره دا ده چې ته به دا قسم پر ځان اړی چې قسم واوښتی اوس به ته ورځې کفاره ورکوې که ته راولاړ شې اول دې مطلب 2000 روپۍ ورکړې بیا ولاړې پر ځان دې قسم واړوئ ته به د سره بیا 2000 روپۍ ورکوې الله دې وکړي ستې په دې مسلو سر خلاصوي الله دې وکړي الله دې وکړي